سلامونه او نیکی هیلې، زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي د اوکراین د شخړې له امله به له پوځي اقدام پرته پر روسیې نور هر ډول فشار راولي. باراک اوباما تیر ورځ په نوي ډیلي کې دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړه چې روسي پلو بېلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې پراخې کړې. دغلته په دونیس ښار کې د تازه راکټي حملو له امله شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د جنوري په 29مه نیټه د اوکراین د شخړې د څېړلو په هدف د دې اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه رابللې ده. له تېرې اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په تاوتریخوالي کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله وایي یو برمته شوی جاپانی تبعه وژلی دی. د دې ډلې رادیو البیان چې د سوریې او عراق په ځینو برخو کې خپرونې کوي تیر ورځ ویل د جاپان حکومت ته د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسېدو وروسته هارونا یوکاوا وژلی دی. یو بل جاپانی تبع چې له وژل شوي یوکاوا سره یو ځای نیول شوی او لا هم د اسلامي دولت له ډلې سره بند دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنوري په 20مه نیټه په جاپان ته خبرداری ورکړو چې که $200 میلیون ورنکړي نو دواړه نیول شوي جاپانیان به ووژني. او په مصر کې په تازه ناکراریو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په مصر کې د تاوتریخوالي دا څپه په دې هیواد کې د پاڅونونو د 4 کلونو د پوره کېدو پر مهال پورته شوې ده. د مصر دولتي رسنۍ وایي په وژل شوو کې 9 ملکیان هم شامل دي چې پرون د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ شخړو کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د قاهرې په شمال کې یو پولیس افسر له سخت دریځو مظاهرچیانو سره د شخړې پر مهال په ډزو وژل شوی دی. ویل کېږي چې دغلته هم ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. مظاهرچیان چې زیاتره د اسلامي ډلو غړي او پلویان دي د مصر د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واکمنۍ مخالفت کوي. دوستانو د ازادي راډیو نړیوال خبرونه مو لیدل. زموږ پر ویبپاڼه ازادي-radio.com دا او نور خبرونه لیدلی شئ. د الله پامان. ازادي راډیو هر سهار له 9 بجو ټوله ورځ تر 9 بجو په منځنۍ صفحه 12:09 او FM 100.5.